د پښتنې خاورې بچی یمه پښتون یمه د پښتنې خاورې بچی یمه پښتون یمه د غیرو سترګو کې ازغی یمه پښتون یمه د پښتنې خاورې بچی یمه پښتون یمه د غیرو سترګو کې ازغی یمه پښتون یمه او تا تکه خیرن خچن ښکارېږم فکر نشته تا تک خیرن خچن ښکارېږم فکر نشته خپل یبې ته ګلالی یمه پښتون یمه سلامونه او مینه مو قبوله کو د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې چېرته د مو اواز اورېدلی شي هغو ته د مو د طرفه دعا او سلامونه او راغلي یو دلته د مو مشر ته د مو فخر ته حاجي ګل زاره صاحب ته د ده نه به شعرونه واورو د ده نه به خواږه خواږه کلمونه واورو او الله درته دې ژوندی لري چې بیا بیا وترو شو بیا بیا د ده نه شعرونه واورو حاجي ګل زاره صاحب پروګرام کې د تارکلی وایو ستړی مه شي الله خو د مال څه جنتي شي بس په الله باندې درنه شو بس موږ خو داسې یو چې بس رښتیا خبره کوي چې داسې کیران ختم غوندې کیو خو بس تاسو بس زه به نور څه درته ووایم خو دې نه ښه خبره نشته چې په الله پاک باچا باندې درانه شو چې ما غوندې غریب سړي ته هم تاسو دومره ستړی وکړل او راغلو زاره صاحب الله دې راته ژوندی لره تل به رسو بیا به رسو چې ته ژوندی وي د تا پورې به رسو موږ ته به د خوږه خوږه کلمونه یایې ډېر څه به دې نه واورو ډېر څه به دې ته انشاءالله زده کوو او شعرونه به کم شعرونه ته وړاندې کوو ته نو بس زه به داسې یوه کتاب غوندې کې دا خو دا هم داسې دا چې دا لیونتوب غوندې کې هم وروسته خامخوا سړي ته څه راشي که نه نو دا یو څو شعره دي هغه یو څو تڼۍ وي یو څو تڼۍ وي جنون وشوکوي یو څو تڼۍ وي جنون وشوکوي نور په ګریوانه کې مې ته څه ګورې زبردست زبردست ډېر ښه هجر بیلتون دې رانجه کړی یمه هجر بیلتون دې رانجه کړی یمه هجر بیلتون دې رانجه کړی یمه ته مې اوس هم په مخ کې سره ګورې زبردست زبردست ډېر ښه ډېر ښه دا غزل دا جی نو دا خو اوسه پخوانی غوندې غزل ده خو اوسه خامخا وبه ویایو ځوانۍ د ځوانۍ کې دې لیکلې وه او ځوانۍ کې مو لیکلې خو ځوانۍ کې ډېرې کتې وشوه داسې که نه په بل مخ کې وي خو داسې هم پکې راشي نه نه راځي راځي پکې که نه یمه پښتون او په پښتو مین یم یمه پښتون او په پښتو مین یم یمه پښتون او په پښتو مین یم په زیږرورو پښتنو مین یم ډېر زبردست ډېر ښه ډېر ښه او زه د چمن ګلونه سکم د چا زه د چمن ګلونه سکم د چا د خپل وطن په سپېلنو مین یم ډېر ښه ډېر ښه دا شعر بیا وایو ځلې زه د چمن ګلونه سکم د چا زبردست د خپل وطن په سپېلنو مین یم ډېر ښه ډېر ښه او ټول پښتانه مې د پټکي ګلونه ټول پښتانه مې د پټکي ګلونه خو ډېر په خپلو او پرېدو مین یم زبردست لږ فرق مې پکې کړی ده خو خیر او خپل ګورګوروټ په پیرس نه ورکوم دا مو غار ده جي ښه ګورګوروټ غره نومه ده او چې خلک ووري چې هغو ته هم پته لګي که نه ګورګوروټ زموږ د جینکوړ غار ده د جینکوړ د غره نومه ده خپل ګورګوروټ په پیرس نه ورکوم زه په د خپلو تورو غرو مین یم ډېر زبردست ډېر ښه ډېر ښه د پښتنې په تورو سپورو زلفو د پښتنې په تورو سپورو زلفو ښه بل په کږو وږو کمسو مین یم دم کنه شاعره پکې او زرا چې نن په خپل وطن کوي څوک زرا چې نن په خپل وطن کوي څوک قربان په هغو شازلمو مین یم ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر ښه حاجي ګل زاره صاحب ډېر ښه ډېر خوستا شعرونه دې ویلو او زیات ته څه شي سره لکه شوق د په شاعرۍ کې غزلې سره یا رباعي سره
بل څه سره اوس به بیا چې څه وایي خو د مو داسې دا ور وکړه تواب څه فکر وي که نه د مخکینو خلکو ته له غونډې کې شته ده پاته چې هغه بس دا چاربیتې به وي او بدلې به وي چاربیتې ډېرې زیاتې وي مخکې لوبې به خو نن سبا څوک ډېره پوښتنه د چاربیتې هم نه کېږي هغې لیکنه هم تجربه ده خوریم غواړي سوچ هم غواړي که نه بلکل اوس د غزلې دور ده رښتیا خبره غزلې ده و نظم هم بسکر روان ده که نه خو مطلب داسې چې دا ټول مې لیکلي هم دي او لیکلی یم شعوریاوي یم و پیمان کرته پات هم لګي چې کله راسې زه شاعري کوم او نر ته پاته شاعره یم خپله پات هم نه لګي که نه چې کله او کتاب میتاب دې راغلی کتابونه کتابونه مې شکر د شپې لیکلي اوس هم اسکر یو دیوار پروت ته خو اوس بې وسی دي غریبۍ لیکلي اوس هغه به مونږ چاپ کړی وای که او نور څه نوی هغه شته وې ته سوچ نوی کتاب میتاب دې راسي او بس شته ده تیار ده خو ما خو درته وویل چې اوس عاجزۍ دي پیسې شته نه دي که نه نو اوس بس که چې ته مو یو بل یار دوست نه څه چل وکړ الله د خیر وکړي الله د خیر وکړي هغې به هم ترتیب وشي وکړه خیر او نور به راته څه واوروې نور نو بس زه به درته څه ووایم خو زه داسې بل راته یو غزل ووایه هسې بل یو غزل چې ووایم دا خو مسافري دې کړې ده چې ته کلي باندې وې نه مسافري مو کړې ده کوم ځای کې په دې ایپسي کې ومه بیا د ایپسي نه کراچۍ ته لاړلو په کراچۍ کې وو نو بیا مې کراچۍ کې دا یو شعر غوندې کې هم ولیکله دې ته مې لږ غوندې فکر وکړو که نه داسې شعر ده چې ډېر په تکلیفونو د ځوانۍ د دوده راوتم ډېر په تکلیفونو د ځوانۍ د دوده راوتم زبردست دلته د پیری خوم اوس دردونه راته خواندي زبردست ډېر کنه نو مطلب داسې چې اوس بس دغه سوال شول اوس دې له راغللو که نه کنې ورته به مونږ کراچۍ کې د طاهر صاحب د الله وبخي که نه کې سر رافریدی که نه ډېر زبردست شاعر د رښتیا خبره کوي که نه ایمو د ادم پښتو ادبي تړون تم نما کې سر یخېده او بلکل هغه یخېده که نه نو ډېر اوس بل بس کومه غزل راته وړاندې بل داسې غزل درته وړاندې کومه چې اول به یو شعر نه مخکې وایم زه د شعرونو د سپڼ کې وایم سپڼ کې ته وایه او خو د سپېلانوی غوندې کې چې د سپېلانوی غوندې کې لکه سپېلاني مې وخت یاد کړو دا غزل کې نو دغسې دا کاڼي مې یاد کړي او کنه حاجي صاحب چې ته په دې ځای کې اوسېږې دې خو ټول غرونه دي بیرې دي کرکڼې نو بیا لازمي خبره ده چې کم دې ځای اولاد وي هغې باندې به لیکې خو هغه شاعري بیا خواندم کې چې کومه په دې غرونو ولیکلی شي په دې ګورګورو دې غرونو دې ماماڼو دا شاعري چې کومه ده ډېر خوند کوي دا کلیوال ټکي دي ټول نو کلیوال ټکي تو په شاعرۍ کې ټول رضایي شوي دي او خلک یې هم خوښوي او بس الله دې ښه لره الله دې ژوندی لره چې دا ټکي ته نور نه مو ته نوي نوي راجوړ کړي نوي شعرونه راته راوړئ او نور به څه وړاندې کار راته وایه اول یو سپڼ کا عرض لم د وطن کاڼي مې ستایم نو مې ناخلم د وطن کاڼي مې ستایم نو مې ناخلم هسې نه چې رانه پاتې شي خفه شي زبردست ډېر و دا غزل ده لاړلو چرته پخواني پښتانه لاړلو چرته پخواني پښتانه وینم بې سوده ننني پښتانه او سود د زړګي مې پیزارا نه کېږي ګنې رامې دي اوسني پښتانه اوښکې شېبې شېبې د سترګو راشي چې را په زړه شي پروني پښتانه او چې تښتېدل به یې زمري له مخې څه شو اوس هغه لیواني پښتانه د کام په ننګ به یې چملې تړلې نه وینم هغه مېړاني پښتانه لکه زاره یې په ارمان یمه چې په ارمان یمه چې داسې به ډېر وي ارماني پښتانه ډېر زبردست ډېر ښه ډېر خوند یې وکړه بس دغسې وکړه
زرا صاحب تو اواله ویلو چې ته هم راته یایې نو زه باندې ته تا دې پر خاص یوه غزل نیمه وړاندې کړم زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي او کور په کور دا دشمني مې جړوي زمانې ستا ځان ځاني مې جړوي او کور په کور دا دشمني مې جړوي او ځای په ځای خلق د ځان نه مرور دي ځای په ځای خلق د ځان نه مرور دي او د وختونو بیروخي مې جړوي او ډیر خواږه و که هر څه و داسې نه و ډیر خواږه و که هر څه و داسې نه و اوس دا خپل لکه پردي مې جړوي او خوشحالي به څنګه وکړم سدرایما زرا صاحب خوشحالي به څنګه وکړم سدرایما او دا غریبه غریبي مې جړوي زرا صاحب بس دا شیرونه و چې ما تا ته وړاندې کړو نور که څه وي نور باندې تا نه واورو او الله دې راته ژوندی لره چې بیا دې ته راشو بیا دې ته راشو د تا نه بیا شیرونه واورو او که څه پیغام ورکوي په خیره کې نو ټول پښتانه دې ګوري د دنیا په ګوټ ګوټ کې د تا آواز اورېدلی شي دا وخت چې څه پیغام دې ته وي اخیره کې هغه ورکوي نو پیغام خو بس ما دغه دا زه به څه پیغام وکړم واجه سلام دی واجه سړي خبره اورېدلی نه شي خو بس دا ګیله مې دا زه هر چا ته وایم چې دا ټوله سکولونه دي په هر یوې صوبې کې خپله ژبه کتاب شته ده او د مو په پښتونخوا کې رښتیا خبره کوي چې څومره پورې سکولونه دي نو دا بالکل د پښتو رپې ته نه ښیي پښتو ټکی ته نه ښیي خیره نو زه داسې وایم چې اوس یو ستر تعلیم یافته شو هغه شپاړسم ویلی ده او یو پنجابی ده هغه پښتو زده کړې ده او هغه پنجابي یو ټکی راوړل او هغه شپاړسم جومات والا ته وویل چې یاره ته وګوره دا په پښتو کې دا کوم ټکی ده هغې ته وویل چې ما ته پښتو نرسي نو دا څومره د افسوس خبره ده نو زه وایم چې یعنې په کار ده چې موږ ته پښتو په سکولونو کې د بچو ته مو ښلی شي نو وشوه یعنې خامخا بس په دغې باندې به خوشحال وو چې خپله امزه به وایي چې اول خپله ژبه پاس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کړه اباسین صاحب وایي چې نورې ژبې زده کول هم لوی کمال ده خو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده او بیا تا خو وویلو نو بس دغه چې په پردۍ ژبه کې اظهار د محبت مه کوه او ما ته خطونه په پښتو کې لیکه دا د عابد صاحب شعرونه دي هغه هم داسې ویلي حاجي ګل زرا صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه د وخت راکولو والله دې راته ژوندی لره چې بیا راشو بیا د تا نه شعرونه واورو ډېره مهرباني ډېره مننه ژوندی اوسې مهرباني